چې زه دهشتګرد په سترګو وینمه، په زرغون کې وینمه، په هنوړک کې وینمه، په منګله کې وینمه، په ارنایي کې وینمه، په زیارت کې وینمه، په قلعه عبدالله کې وینمه، په قلعه صفلا کې وینمه، په دوکۍ کې وینمه، په رڼا ورځ باندې ګرځي. پښتون وایي چې دا څنګه دهشتګرد دی چې زه د ده و چیک پوسټ ته په 10 کیلومتر کې 4 واره خپل تعارف ورته کومه، ځان ورته معرفي کومه. پښتون وایي دا څنګه دهشتګرد دی، دا څنګه ریاست دی چې زه جنګ ته وروځمه، زه په ګینټو جنګ کومه، زه په ګینټو مقابله کومه. ته ویده زه په دې خبر یمه چې زما په وطن کې دهشتګرد چیرې دی، په کومه علاقه کې دی، کوم ځای نیولی دی، څوک دی، په کوم رنګ کې دی، کومه ژبه وایي، کومه لهجه یې ده، خو ته په دې باندې نه خبر. عزیزانو، نن دا خبره صفا ده چې دا دهشتګرد چې دوی نوم ورکوي فتنة الهندوستان ورکوي، د هندوستان سرحد بارډر د پنجاب سره لګېدلی دی، د پنجاب بارډر د هندوستان سره لګېدلی دی. هلته امن امان دی، هلته ترقي ده، هلته چیک پوسټ نسته، هلته FC نسته، هلته فوجونه په سړکونو نه دي ناست، هلته د سکیورټي په معنا باندې به زه دا وایم چې هیڅ قسم سکیورټي نسته. دا دهشتګردي په پنجاب کې نسته. که د ډیورنډ لاین چې ته دا وکړې له هاخوا راځي، بیا تر زیارته ستا 10 چیک پوسټ دي. ډیورنډ لاین د زیارته دا ناوړکه دا 1.5 کیلومتره لیرې یو علاقه پرته ده، غرنۍ علاقه ده. دې علاقې ته دا دهشتګرد چې په سلاو خلک دي، دا هغه وسله ورسره ده چې دا وسله ستا د دې ملک د سکیورټي ادارو سره نسته. ډېره یو وزني اصله ده چې په موټرانو کې به وړې، په پښو یې نسې وړلی. دې غرو ته دا خلک له کومې رالو؟ دا څنګه دهشتګردي ده چې له ننه 15 کاله مخکې په مانګې علاقه کې یو دهشتګرد د واقعه وسوه، د لیویز خلک، د لیویز ځوانان په شهادت ورسېدو. د هغې ورځې رانیولې، بیا تر ننه ورځې پورې چې پارون ماخستن 15 د پولیس ځوانان دا له تا وړي او 10 کسان په شهادت رسي. د هغې ورځې بعد یوازې په دې علاقه کې په درزنونو واقعې په ماڼۍ په دې ډیم سره سوي دي. او ریاسته له تا موږ حال کوو چې یوه واقعه نه ده، دویمه واقعه نه ده، 3 نه دي، 4 نه دي، په وار واقعې کږي. او ته دا یوه علاقه د دې سکیورټي نسې کولی، نو ریاست نسته، د ریاست ریټ نسته، دا علاقه بیا د پاکستان سره نسته. یا خو بیا ته بدنیتي لرې، دا ستا پیدا کړي دي چې چیرې وسایل دي هلته مسایل دي، چې چیرې الاټمنټ دی هلته دهشتګردي ده. څنګه دا دهشتګردي ده چې دا دهشتګرده له کلونو راسي په دې زرغونه غره کې ناستي، وسلې له کومې راوړي، ډیزل پټرول له کومې راوړي، موټرسایکل له کومه راولي، موټر پر کومه لاره باندې بیایي، خوراکي سامان له کومه ورځي. شاوخوا د FC چیک پوسټونه دي. دا څنګه دهشتګردي ده چې په ارنایي کې په یو زردالو باندې هره دویمه ورځ د FC د کلې تر مخ یا خو خلک وزني یا خو ګاډۍ سځي. تاسو به ویډیو لیدلې وي چې داسې نږدې لکه دا د DHA د دفتر تر مخ
چې اوس یوه ګاډۍ وسوځي او داسې د اف سي د چیک پوسټ د کلي تر مخ دهشتګردو ګاډۍ سوځلې دي